هیواده په خیر هارونه څنګه یې ښه یې؟ څنګه ورخطا یې؟ زه خو په تا پسې ګرځېدم ښه دی چې د خدای په کور کې مې پیدا کړې. هو نو ته خو د خدای کور ته رانه شې خولې خو د جومات ناست نه په چنګکي راغلې ها ښه وایه څه دې ویلې؟ لوفران نه دي کوم لوفران؟ هغه قاسمي او د هغه ملګري درته یادومه هلته د مکتب په لاره کې ولاړ دي جنکیانو پسې شپېلي وهي او سپکې سپورې ماتوي خنداګانې مو ورپسې کوي. ولې دا روسیه ده او که اروپا ده چې دوی پکې داسې کارونه کوي؟ هغه یو متل دی وایي چې د ګونګي په ژبه د ګونګي مور ښه پوهېږي. ته راځه مورې وا مورې مورې نه پوهېږم چې دا مور مې چېرته تللې ده. مورې له هغه ته ووایم ټلیفون وکړم. یو خو مې دا د لالا نه برابر وخت مصروفه وي نه پوهېږم چې دا کوم ځای کې مین شوی دی چې هر وخت ورته زنګ وهم مصروفه مصروفه مصروفه. واده بچې تاسو راغلئ یو خو د انګریزانو خدای بې خو باسي چې دا موبایل یې رایستی ځکه چې زه تا ته هر وخت ټلیفون کوم مصروفه مصروفه او مصروفه یې نه پوهېږم چې دا چېرته نوی نوی اشوک شوی ته. هېواده وروره اشک شوی نه یم په پغمان کې مې یو ملګری دی ښایسته ګل هغه سره لږ مصروف وم. دا خبرې پرېږدئ تاسو خو چې دواړه یو ځای کېږئ نو لکه د بلو په شان نښلئ نه پوهېږم چې دې ته زه جنګ ووایم او که څه راته ووایم. مورې نور به ورته څه وی خو مینه به ورته وی که نه مینه؟ یا الله زما د دې دواړو بچو دا مینه قایم او دایي په سات خدایه. امین ثم امین. باسه هغه وګوره یار دې راغی. واه 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 ډېر ښه المر د کومې خوا نه راغه وګوره لالا وده شوی خو به نه ومه نشه خو مې هم نه ده کړې هېواد راغه راځئ واجانه ناستې ته نه یم راغلی یم چې تاسو په نیمه پوه کړم. قاسمیه تاسو چې په کومه لار روان استئ د دې انجام یا مرګ دی او یا زندان. ګورئ د کلي جنکیانو نه به لاس واخلئ په خپل ډیران باندې به چرګان نه نیسئ که نه حالت به م ډېر خراب کړم درته ډېر زیات به م درته حالت خراب کړم. هېواده ته لکه د ټانګي اس بلې خوا ته نه ګوري بس په موږ پسې ته راغستې ده. ګوره ځه ورک شه د پیلانو سره ټانټې مه جوړه کنې خراب شي زه درته یم. اشنا په باز کې د ټپوسانو خویونه نه وي ځان نه باز مه جوړوه ولې چې ته ټپوس یې ټول کارونه یې د ټپوسانو دي او باز شوه د خرابولو خبره تا چې څوک خراب کړي دي د هغې قبرونه نه دي معلوم. داسې به دې خراب کړو چې څه به یاد ساتې. ګوره هېواده زموږ سره دښمني مه اخله په کومه لار چې راغلی په هغې باندې بېرته لاړ شه کنې بیا به ډېر پښېمانه یې. زه به در سره داسې دښمني وکړم چې بیا به هر وخت یې وایه چې توبه توبه د هېواد د دښمنۍ نه. خیر دا ځلې مې درته اخطار پرېښودو او چې بیا راځم راځه لکه
ستا پسې زه په دې غرونو کې ګرځم او په خپله ناستې شپېلې وهې. واغوټې دا څه چغې دې شروع کړي؟ خیر خو دی؟ خیر خیریت دی. ما وی چې ډوډۍ وخورې. دا راته ووایه چې هغه میږي دې څکل. واغوټې زه د هغه شپونکو څخه نه یم چې زه په خپله ګډان ساتم. زه یو خان یم او هغې ته مې مزدوران نیولي او چې ډوډۍ ده تیاره کړې نو راځه چې ځو چې ډوډۍ وخورو. راځه. خدا راته ووایه چې اوس خو به الوچکان سم شوي او که نه؟ هېواده د باران نه خدي حرامه ده. الوچکان چېرته سمیږي؟ بیا د کلي جنکو ته ولاړو. موږ شریفان څه شو چې ټول خلک بدماشان شو. ته راځه چې اوس یې درته د دې کابلي سوک باندې پوی کړم. ودرېږئ چېرته ځئ؟ دا خبر نن رښتیا شوه چې چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي. نن به م ډبوم چې در کې ادب پیدا شي. اوهو ته سرخوږیا نن بیا راغلی. راځه چې درته نن د خپلو مټو زور وښیم چې ته نن موږ ډبې او که تا ډبو. هله خدای ګو مشر ناست دی او دو کشران خپلو کې ونښتل. ورشئ دومره وډبوئ دومره چې په خپلو خپو ته نه دې حجرې نه ونوځي. ورشئ. ادب ولیدو نو ادب به م زده کړې. موږ د دې نه ډېر وار خوړلی دی خو ادب مادب هم نه دی زده کړی. خو زه خیر په مخه دی ښه
بیا به سره ګورو. واده ظالم بچیا څه شو هلکه؟ هېواده دا په تا باندې څه وشو؟ څه وشو په تا باندې؟ دا جنگ بیا چا سره کړی؟ نه لالا د قاسمي ورونه په لاره کې جنکو ته درېدل هغه به سم برابر کړه. دا ته څه وایې او داسې دې ولې وکړه؟ ته لکه چې زما د نوم نه استفاده اخلي. نه امیر صاحب ډېر خراب او بې خونده خلک دي. بس هېواده دا غزه کوالي دي چې ته د یو پولیس افسر ورور یې. نه لالا نه، زه د هغه بې غیرته خلکو څخه نه یم چې خلک د خپل رور او د خپل پلار په قومندانۍ باندې ډارئ. ښه نو بیا دې هغه ولې وواله؟ ځکه چې زه خپله ایماني وجیبه دا ګڼم چې هر څوک د بده کارو څخه منې کړم او پاتې شوی ستا باره کې هغوی زما نه دي خبر چې ته زما رور یې. امیر صاحب دا یوازې د حکومت کار نه دی چې خلک د بدو نه منې کړي، موږ هم باید خپل کوشش وکړو. بلکل لالا، هغې ته خو ما سبق وښودو، ته اوس ورشه او هغې د قانون په رڼا کې را ګرفتار کړه. بچو کار خو دې ډېر د پښتو کړی، باقي زه پوه شه او زما کار. مواد دي پکې. ګوره امیر صاحب، زما د ګریوانه لاس وباسه. دا دولت به تا ته څه درکړي؟ څه به دومره مال حال درکړمه چې ټول ژوند به دې بدل شي. دا دولت به ما ته څه راکړي؟ دې دولت ما ته نوم راکړی، شهرت یې راکړی، عزت یې راکړی. دا خاوره زما مور ده، زما عزت دی، او څوک چې زما د عزت بې عزتي کوي نو والله هیڅ یې پرېږدم. بلچک یې کوي دا. قربان نه بلا، تا خو ماته داسې پیکه شودې راوړي دي ته به وایې چې زه د شکر تکلیف لرم. مه خفه کېږه، ته خو زما خوږ زوی، د نن نه پس پس تاله خوږه چای پخوم. و زمانې ازبنې مورې، دا اوسني ځوانان همداسې وي، کله وایي چې په چیو کې بوره نشته
او کله وایي چې په ترکارۍ کې مالګه نشته. یوسف خانه بچیه زه خو اوس پوه شوم کله راته وایي چې په جیب کې بوره نشته او کله وایي چې په ترکارۍ کې مالګه نشته او دا خو پرېږدوه پرون یې راته وي چې په جامو کې دې راله سمه استري نه راوالی نورې خبرې پرېږدوئ واده بچي خو د جینۍ کور راته ښایه چې سیده ورپسې ځم چې ستا په نوم کومې ښه مورې ما پرېږده د دې غم اول وکړه خبرې مورې هغه ورځ هغه اینوس نه دی د هغې غړندې خور تا خوا دې خوا کېدو مال چې اول د دې غم وکړي ای دروغجنه اخر دې د زړه بړه سویستو که نه هغه ړنده نه شهزادګۍ ده شهزادګۍ څه ته یو ځل دا خبره بیا وکړه ګوره مور بیبي زه ځم د افتاب خواته او بارګن کې هغه ماته پته نه دی انشاءالله ډېر زر راځم د خدای په امان وګوره مورې چې خبره رسوا شوه نو وشرمېدو او په زړه کې څومره خوشحاله شو زه خو دې په رګ رګ پوهېږم ته پوهېږې مورې دې ټوله شپه نجلۍ سره په موبایل خبرې کوي زه خو یم که نه چې دا موبایل به ترې راپټ کړم او ته ورشه هغه نجلۍ سره په خپله خبره وکړه او بچي خوښه مې ده چې موټر د راس ښکاره شي هسې داسې لانجه رانه جوړه کړي بالکل صحیح خبره دې وکړه مورې هلو مورې مورې همدغه نجلۍ ده وخت دی وخت دی وایه که نه ما ویل چې د هر وخت ستا موبایل ولې مصروف وي خبره دا ده چې هر وخت یې خبرې په نقله وکړي وګوره مور جانې واو ستا زړه او ستا ځان دی خو زه نه هغه بالکل بالکل ته خبرې ما سره یو دقیقه وخت نشته دی چې زه چا سره خبرې وکړم هم نه یې کوم دا تلیفون زما نه ستا دی ودې مورې سړی مې ګیر کړو مور شاهده ده شیطانه ګوره مورې نن ما وبایلله او دې وګټله کاکا ګټه خو په تاوان کېږي ما همیشه ګټه په تاوان کړې ده ځکه خو ګټم ګټه په تاوان کېږي افتابه بچیا خو کله نا کله د خپلو خپلوانو دپاره تاوان هم کوي کاکا الله تعالی د یو مخ د برکته سل مخونه بخي او بیا چې تا د موټر په بانټ 100 روپۍ کېښودې ما ته قبولې دي بچیا ډېر هوښیار سړی په دې څلورو خبرو کې دا یو خبره داسې وکړه زما دا زړه دې ډېر خوشحاله کړو کاکا هغه تا نه دي اورېدلي چې د سپینو ډکو نه خو الله تعالی له هم حیا ورځي او بیا ته په سپینه ګیره زما خواله راغلی نو زه خو به ستا خاطر کوم که نه بچې زما حیا دې وساتله الله دې ستا حیا وساتي آمین ثم آمین بچیا وخت نه خرابو دا د 3 لاکو افغانۍ چک واخله او انشاءالله سبا به درنه زه موټر بیمه کاکا خو بیا هم ته په دې بیه نه وې خوشحاله نو زه ذموار یم ډېره ښه ده بچیا اوس به درنه زه لاړ شم د خدای په امان کاکا خدای په امان مهرباني ډېر ښه دې وویل بېګانه درته زنګ وهم خو لمبر دې مصروفه راځي زما په خیال په خوله دې زه یم او په زړه دې بل څوک دي واده دا ستا وهم دی ته صرف زمای زما به تا د خدای وجه ته زما یې
هی دا اولاد څومره ښه شی دی خو زما او تا په نصیب کې اولاد نشته بې صبره کېږه ما الله به موږ ته اولاد راکړي که زموږ په قسمت کې وي بې صبره نه یم ښځې انځرګل کاکا مې ولیدم چې په لاس کې مټایان و او خوشحاله و او ویې ویلې چې زما مسی شوی بس الله به موږ ته اولاد راکړي نیک عمله خیر سره غوټۍ خدای دې ستا دعا قبول کړي او زما او ستا دواړه ارمان خدای پوره کړي یوسف خانه یاره د زړه هغه ارمان دې پوره شو هغه څنګه آفتاب استاد کم گاډی چې ستا نه وخوښ نو هغه مې پرون خرڅ کو دا خو ته یې چې د ضابط نه قمندان نه شوې آفتاب استاد یو ورځ به ضرور ترقي کوم او قمندان به جوړېږم خو ته لږ صبر وکړه ظالمه په دې صبر کې خو زموږ په دې ګیره کې سپین ولګېدو اخر د کمې پورې به صبر کوم کله به ته افسر کېږې آفتاب استاد یو ورځ به راشي چې زه به قمندان جوړېږم او بیا دنیا په امید خوړلی کېږي یار دومره صبر مې وکړو یو کال به نور صبر وکم اوې که افسر نه شوې که نه نو بیا راځه زما سره به دا موټرې خرڅې او حالې به یاره ډېر روان سړی اخر یار د چا یم یار خو د یوسف خان یې ډېر کاسې ته دروغ وایې ته ما سره واده نه کړې هی شازیانو او د پرهیز شګیوال شعر دی چې راشه ګلې راشه چې سینه درته پاره کړم او زړه خپل در ښکاره کړم څه یو جانانه موسم څه یو فضا څه یو ښکلی باران هر څه به وشي حلاله مې نه دی صرف دومره صبر وکړه چې د هغې واده وشو که نه بیا به سره ګورو जुदाई के तेर बशी वस्तु ना हो स्ताप जुदाई के तेर बशी वस्तु ना मैंने दे मलंकड़म वाड़म खैरुना मेरे दे मलंकड़म वाड़म खैरुना
ملنګ کړم غواړم خیرونه یوسف خانه بچي ستا د اخلاقو موږ ټولو ته ښکاره شوه او دا اخلاقو ټول زموږ نه پټولی نه شي که د ورور ستا خور دې خوښ وي نو چې ستا له رشته وغواړم ونه نه مورجانې زه لا واده ته نه یم تیار او زه غواړم چې قومندان جوړ شم زه به بیا واده کوم خو قومندان دې خدای جوړ کړه زویه خو که دا جینۍ دې خوښ وي چې دله یې وغواړم د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي ونه نه مورجانې تا به الله تعالی نه وژني ته خالي مونږ ته دعا کوه بچیا که زما په دعا کېږي نو تاسو له دې الله ډېر عمر درکړي او زما د کور دا خوشحالي د الله پوره کړي امین غوټۍ وا غوټۍ چیرې ته راشه که نه ښځې اوس خو خوشحاله شه که نه دا ګډان مدان هر څه خرڅوم خیر خو دی که نه وا ګرانې دا ګډ او ګدان چې دی ټول خرڅوم هغه خپل دوست ته پیسې ورکوم په پولیسو کې چې دی چې په کابل کې ښه یو ښایسته او لوی کور ونیسي راته د پلارو نگاه ډوکي به نه خرڅې وا غوټۍ ستا تل مدام تندی تروشي د غوجل د پاکولو هم دی پرېږده چې لږ هډوکي دې سپک شي تا والا کوم داسې مزدوران نیولي دي نو زه والا خدمت کوم که نه ولې مزدوران مې ورته نه دي نیولي دا دوه کسان چې پیایي دا څوک دي خو دا مزدوران دي که نه نوکران ټول ورځ ناستې او تشې شپېلې غږې بټۍ یو ورځ دې م راته دا ونه وی د غره لمنو کې شپونکیه شپېلې غږوه زما ساده ساده لالیه شپېلې غږوه لالا ته چې کله بخار شي که نه نو ما ډېر خوب لګېږي ته رښتیا یې واده او که نه ولې کوم منافق به درته ووایي دا وګوره ته زما د زوی نه ولې نه کلاړېږي ولې ګورې زه د زوی نه یم څه زوی ته خو زما خور یا زوی زوی خو نن در باندې یو زیری کوم زیری وایې که نه مورې د څه شي زیری یوسف خان واده ته غاړه کېښوده بیا ښه مورې دا راته ووایه چې څوک دا و کور چېرته دی بچې زما غرمېړه نه ده زیبا د یونس خور دا خو د ډیوې لاندې تیاره ده یاره لالا منم دی ډېره ښه نښه دې ویشته ښه وګوره مورې د واده خبره مې پر الله څومره ښه لګېږي دا نن لاړه شه که نه او دغه زیبا رشته نه ده هغه ورته وغواړه او زویه بس نن به دواړه زو د زیبا رشته به ولغواړم بلکل څنګه لالا یا الله شکر دی چې د وروڼو د ودانه نه راته نه دوه نښې پاتې شوي ترورې مونږ هم تر اوسه پورې دا کمې نه دی مخصوص شوی چې زموږ مور او پلار دواړه مړه دي ولې چې تا موږ ته د مور او پلار دواړو مینه راکړې ده ښه وایې که نه تورې څنګه مو راپېښه وکړه بچې زه دلته یو خبرې ته راغلم او خاص کر تا پسې سپېشل راغلی یم لمې بڼه ده خو خبره ډېره غټه ده ترورې داسې څه خبره ده پاکه خبره وکړه یا زویه زه زیبا د خپل زوی یوسف خان د غوښتو دپاره راغلم ترورې هره خبره دې په سر سترګو خو زه د خپلې خور رشته تاسو له نه درکوم
ته خو زما د ماما زوی او بیا خو لکه زموږ د رور په شان دی. نه پوهېږم چې دا څه رقم خبرې کېده. یوسف لالا خو د سیاف خوش سړی هم نه دی، د پولیسو غټ قمندان دی، غټ پولیس افسر دی، او بیا خو تا موږ ټول صحیح معلوم یو، پردي خلک هم نه یو. ترورې تاسو مه خفه کېږئ، ځکه چې زه د خپلې خور رشته تاسو ته نشم درکولی. زما د خور نه علاوه زما په دې کور کې څوک دي؟ خاله بچیا چې ته دومره کلکې نو بیا موږ به درته لاړ شو. عبادت پاسه زویه چې ځو. ودرېږه ترورې. ترورې زما په کور کې زما خور زیبا ستاسو امانت دی. کله مو چې خوښه وي دستمال وړی شئ. کور مبارک دی شه. ستا مبارک شي زویه. یونسه رښتیا چې زما د ماما زوی وختلی، زما تا نه دا تمه وه. هر کله چې راځئ خپل دستمال وړی شئ. ډېره مهرباني ماما ته، ډېره مهرباني. مورې زه چې ځو چې بل الله خو مې دا زیری وکړو. ارزاق زویه. ته د دې منطقې د حوزې امیر شوې او حکومت تا ته 50,000 افغانۍ مکافات ورکړي. یوسف خانه تا خو د پولیسو نوم روښانه کړ، ځکه چې یو خطرناکه مجرم نیولي او د قانون منګولو ته یې وسپاره. صاحب دا خو زموږ وظیفه ده چې مجرم ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. یوسف خانه دولت ستا په شان افسرانو باندې ګرېږي. دا د نورو مقاماتو په خوا تا ته یو ستایلیک هم منظور شوی دی. تا ته تبریک وایم. ژوند زه د ګران افغانستان دپاره خدمت کوم. سلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. خیر شي خورې. خورجانې ما د ستا اجازې نه بغیر یوه فیصله کړې ده او ستا نه مې پوښتنه مو ونه کړه. ورور خو د خور یو دروند څادر وي او تا نه دې اورېدلي بې وروره خور به په غرمو ځي، د وروڼو خور به د بلې په سور ځي. لالا داسې کومه فیصله چې تا زما نه بغیر وکړم؟ وایي خویندې چې کیني وروڼه ستایي او وروڼه راپاڅي خویندې بل له ورکوي نه. ما ستا د کوژدنې خبره د خپل ترور زوی یوسف خان سره کړې ده. غوټۍ وا غوټۍ عجیبه ده
د څومره لرې ځینه مې پټو ته سره راوړو یو سلام دې مې ونه کړ. السلام علیکم. ستړی وم. وعلیکم السلام. ډېره ښه دې وویلې لکه چې ما نه ډېره ستړی. اوس خو راته هغه خو ووایه. ووایم. وایه که نه. د غره لمنه کې شپون کیه شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لاليه شپېلۍ غږوه. الو. السلام علیکم ښایسته ګله، مبارک دې شه. وعلیکم سلام. یوسف خانه دا مبارکي دې چې شي لکه چې واده دې وکړه. وا ښایسته ګله، واده به مې هم کېږي او انشاءالله رتبه مې هم جګه شوه. ښه دا څه وایه وروره؟ ښه دا راته وایه چې مور دې څنګه ده؟ شکر ټول ښه یو او هغه هېواد ورور مې نه دی او اوس زمان هم غټ شوی دی. یوسف خانه ګوره چې راتلې ګوره هغه هېواد ځان سره خامخا راولې. چې واده مې وکړو د انګریزانو خبره چې په هنیمون به پغمان ته درځم. وروره هر وخت راشې مونږ به ستا په تمه یو خدای دې راوله. وساده ګله چې چکر ته درځم نو خپله ناوې به هم درولم چکر ته. د خدای په امان یوسف جانه، خدای په امان. ای شازیه که مې لاس دا ستا په سل په باندې بر شو یو ویښته به دې په ټول جهان ورنه کړم. ای واده موږ خو ډېر خوشحاله یو. یو شعر خو راته بله مو ووایه. معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي زه به چاله خپل دین ایمان ورنه کړم. ها ای واده تا خو خپل شعرونه وویل اوس به کې زه مې یو شعر وایم. ارشاد ارشاد. ټول ښایسته ښایسته یي خو د سترګو نه دې ځار شي. ستا د مخ په ملکیت کې ستا د سترګو بادشاهي ده. ستا د مخ په ملکیت کې ستا د سترګو بادشاهي ده. واه وی شازیه زما زه د شازیه یم او زه د شازیه لپاره ټول جهان پرېږدمه. ښه ته اوس داسې وکړه چې ته به لاړ شې خپل کور ته او زه به لاړ شم خپل کور ته ځکه چې زما د لالا واده دی او د هغې واده ته به تیاری نیسم او که نه به نیسم. سمه ده خفه کېږي خو نه ورځه دی. هسې لالا نن خو ماشاءالله ډېر ښایسته ښکارې او بیا د پولیس دریشي کې نه ده هغې کې خو ماشاءالله سم شهزاده ښکارې شهزاده. یاره هېواده وروره الله دې ټول عمر ژوندی ساته. ستا په دې ګپ شپ باندې ماشاءالله دا ټول کور ښایسته ښکاري. دا بیا دې څه داسې پخې دعاګانې شروع کړي دي؟ خیر خو دی که نه؟ به مورې مبارک دې شه نن زه په پولیس کې سه منصب شوم. ای واده بچی ودرېدل زما لوره په موږ باندې بختوره راله او د ځان سره ډېرې خوشحالۍ راوړې. او که نه مورې لالا مې په پولیسو کې سه منصب شو او خبره یې مورې حکومت ورته 15 لکه افغانۍ انعام ورکړی نو اوس به داسې وکړو په دې 15 لکه افغانۍ به ورته واده وکړو چې دا خبره یې راختمه شي. د واده دې مبارک شه. هلکه هېواده د واده د وریجو مو داسې پټې وخوړې. افتاب اوسه ما خو تا ته په خولې ویلو او کارټ مې در لېږلی و ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړې خو تا ویل چې ځم محکمې ته هلته مې لږ کار دی. والله کو په دې خبرو دې پوهېږم په هغه کې به په ما باندې د ګډ کړایي خورې. په سر سترګو ولې نه ستا جرمانه په سر سترګو ته چې څه وې زه یې منم ځکه چې ته زما د لالا ډېر یو خوږ ملګری. هم په دې خبرو خو په ما ګران هستی که عمل نه کوئ نو خبره خو نه راکوئ که نه. ستا خبرې خو هم د نرانو دي. بس خدای پاک دې تاسو خوشحاله ساتي. امین ثم امین.
داسې به وکړو وروره چې زه به لاړ شم له کار لره سمه ده الله پاک دې موږ او تاسو تل خوشحاله لري یا الله داسې ورور به دې ماله هم مورې کله نه مې چې ورندار دې کور ته راغلې ده نو دې کور رنګ او بل قسم ښکاري مخکې مې چې ورندار نه وه دا کور بل رقم و خدای خبر چې لالا مې ورندار بیا چکر ته چېرته وړې ده یا زویه هر چېرته یې چې بوتلې ده الله دې په یو بل خوشحاله ما خو هسې مه برخوړه آمین ثم آمین خو مورې یو دعا درنه هېره شوه یا بچیا ما خو هر وخت لاسونه د دعا دپاره اوچت کوم او ټولو مسلمانانو ته دعا کوم خو یا زویه انسان چې بوډا شي نو ذهن یې کمزوري شي کیدای شي زمانه څه دعا هېروي ته یې راته رایاده کړه مورې خدای پاک دې زموږ پلار د خاورو سره وبخي هغه چې کله ژوندی و نو یاد مې دي او موږ واړه وو هغې به موږ هم چکر ته بوتلو غټې سکه سپو په منډه کړې خدای دې ستا ګډې بیزو بیړه غرګه کې ما له خپې ستړې کې اے غټې نن زما هغه مرګړی راځي کوم چې په پولیسو کې غټ افسر دی او اے ځان سره خپل قدم راولي راځي دې که نه خو زما خدایي رور دی اے غټې راځه چې زه کور ته اعظم مېلمانه را روان دي یونسه بچي د مور او د ترور مثال یو وي ته خو اوسې په دې کور کې یوازې نو هلته مونږ کره راځه هلته به اوسې ترورې زیبا په تو باندې زه ډېر یوازې یم خو شکر دی خپل کور مې دی خوشې نشم پرېښودی یونسه بچي زه خو د خپلو بچو سره سره تا ته هم ډېره دوا کوم ځکه چې ته زما د رول یې ونښئ کور ته چې واچم یونس وروره څنګه یې په شکر دی امیر صاحب وخت دی تېرېږي امیر صاحب زه دې بازار پورې ځمه لږه سودا راوړم تاسو چای وڅښئ ودرېږه او زه پورې ځم در سره ځم ځه چې ځو راځه چې ځو ملګري به یا الله ته زما په دې بچو باندې ډېر ډېر مهربانه شي نن خو ډېر خوشحاله راته ښکارې دا راته څه چل شوی دی خیر خو دی خیر دی هر وخت به دې ویلي چې څنګه شو د لالا واده دی د لالا واده خو مې وشو اوس نو زما نوبت دی او که خیر وي زه به مې مور ته ویم که نه تاسو کره به راځي مور دې موږ کره ژر راولېږه ته زما رشته وغواړې هغه ولنه سمه ده چندانن لاړم که نه زه اصل به ځم د مور څنګ ته او ستا باره کې ورته ټولې خبرې کوم او تاسو کره به درلېږم سمه ده تا ته به د اوس یو څه خیال زما د ورور د واده عکسونه मेरा शद खंदा ورځې دي خواله मेरा شد خندا ورځې دي پتا شو تیرې دا زما ورځې دي خواله मेरा شد خندا ورځې دي خواله मेरा شد خندا ورځې دي پتا شو تیرې دا زما ورځې دي خواله मेरा شد خندا ورځې دي خواله मेरा شد خندا ورځې دي
چې یادولې هغه دا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تیرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي چې یو شیبې لیدلی نشي مرګ یې هم جدا کولی نشي زړونه چې یو شیبې لیدلی نشي مرګ یې هم جدا کولی نشي ماته دې یادې بې پروا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تیرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تیرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي دا صفا صفا وایما پتا مین یم رښتیا وایما نن درته دا صفا صفا وایما د خوشحالۍ مو په دنیا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تیرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تیرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي سبحان اورورا وګوره د خدای پاک قدرتو ته څه ښایسته منظرې پیدا کړي ښایسته ګله دې ښایسته غرونو سره ما ته الله تعالی ستا غوندې یو ورور هم راکړی دی ښایسته ګله ته هم ډېر ښه سړی او یوسف خانه ته هم ډېر ښه سړی ځکه الله تعالی ما ته هم تاسو غوندې یاران راکړي دي خو چې ستا کور ودانه چې شوه هغه دي را روانې دي د خیره
پسې خوند وکړه او که نه موري موري رندار موري او رندار دا څه چلې دې شروع کړي دي رواندار او لالا دې ته ښایسته ملکره پغمان ته چکر لتلي دي لالا پغمان ته په چکر لاړو او ما ته ونه ویلې هغه ما ته ویل چې دا به هم ځان سره دی یوازې ولې پرېږدي دا غټه پټه مور چې در سره ده هغې پرېږده بچیه نوې نوې وعدې کړې دي چې وګرځي چې خوشحاله شي ځکه خیر مورې زه به مې ورځې واده وکړم او بیا به داسې ډېرې چکرې ووایم ها لکه یوسف خان واده وکړو نو د خپلې ښځې سره لاړو او ته به واده وکړې نو د خپلې ښځې سره به لاړ شي خو زه به تا سره ځم تا سره و مورې زه خو یم چې هېڅ دې نه وي او صرف ته دی وټې خوري ستاسو د پلار کور کوم ځای کې دی زیبا خوري زه دونه بدقسمت یم چې کله زه پیدا شوم د پلار کور مې لیدلی و خو چې کله مې واده وشو د پلار کور سره مې ټولې رشتې ختمې شوې هغه څنګه خوري نوره پلار مې په دښمنۍ کې مړه شو یو ورور مې و چې پولیسو ما بسته یوړو نه نو ما بسته ولې یوړو هغه موره پلار بدله وشته زما خاوند په عسکرو کې امیر دی اته بوې ما بس نه به راوړو زه تاسو خبرې نه کوم ته دوکېبازي دوکېباز ښځې څنګه دې په دې تندي باندې اصل درې اټې بیا ولیکل ته خو زما خبره ته غوږ کېږه که نه آخر خبره څه شوې ده کال شروع شو کال ختم شي خو تر اوسه پورې دی خپله مور مونږ ته رښتې راونه لېږله اوهو ستا نه زما ډېره تادي ده خو لالا مې سره د ورندار ترې ده پغمان ته په چکر چې هغې راغله په خیر بېرته خپل کور ته نو ټول به سره د مور تاسو کره ستا د رښتې لپاره راشي سمه ده وټې خوري سبقان او لالا د ډېرې سار نه شو و زیبا خوري غم څه کې اوس به راشي که نه لالا لالا په خیر راغلی خیر یو وخت خوري ای خوري دا مېلمنه څوک ده دا لالا د ښایسته ګل د دوست ښځه ده او پغمان ته چکر ته راغلي لالا ستړی مه شي ډېر یو وخت خوري موټی زما څه ضروري کار دی زه به هغه وکړم او چې ماښام ښایسته ګل راغی زه به بیا راشم لالا چې ضرور راشي ضرور به راځم دی په امان اوس خو خوشحاله شوې که نه یوسف جانه دوسته خوشحاله نه خفه شو خفه شوې ولې خفه شوې خفه په دې شوم چې وظیفې ته روان یم خو زما زړه نه غواړي چې تا نه بیل شم ای پروردګاره چې په ژوند یو ځای وو مرګ هم موږ ته یو ځای راکړي اوس خو خوشحاله شوې که نه دوسته نه واده نه ته خو زما لیور نه ته خو زما ورور یې خو بیا خو ته په موږ ډېر ګران یې رندا زه تا ته هم د زړه یو خبره کوم هم چې چاته یې د خولې نه ونه وځي وای واده دا څه د راز خبره ده
دوکاندار تاسو نور کور ته راشئ که نه تاسو کور ته راغلئ مګر د نازلې کورنۍ موږ ته په تمه ده چې وشو د هغې رشته وغواړو لالا د هستګل سره تللی دی چې راشي موږ درځو عماده بچی چا سره خبرې کوي مولې ورندا سره خبرې کوم تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم مور دیدی وعلیکم السلام څنګه یې لورې یوسف خان بچی مې څنګه دی ښایسته ګل څنګه دی غوټۍ څنګه ده او دا راته ووایه چې کور ته به کله راځئ بس مورې نن به هم درځو ښه الله مو په خیر راوله بچی الله مو په خیر راوله हेलो रोंदार हेलो हेलो ओहो मोरे ये भगवान को आजम खबर है ने वही कितने मुसला اول می پکړه کی او بیا ته راځم ته کیږي خو مخ کې باندې ویلې وی کړه یاره ستړي دومره وټې خوري زما د ارو ډېر ټوکې دي او ډېر خم دي اورې چې ټوکې نه وای اوس به مونږ چا خندولې وای نو د پشان زما مې ورور دی لکه د نور پشان ښکاره شوم او بیا لاړم تاسو لږ انتظار وکړئ چې هغه راشي نو بیا به لاړ شئ ښایسته ګله وروره دې ماحول ته چې ګورم نو والله چې ډېر خوند یې راکړ خو څه وکړو نظامي وظیفه مې ده هغې ته هم ځان رسول پکار دي یوسف خانه دوسته دا تاسو چې ځئ نو دا مونږ چاته پرېږدئ وا خدای به خیر کړي اشنا ډېر زر بېرته راځو د خیره انشاءالله نورا چې نصیب شوي نو بیا به راشو خورې خدای دې ستاسو هر وخت نصیب وي چې زموږ څنګ ته راشي امیر صاحب ستا د لاسه ما پوره 15 کاله په مابس کې تیر کړي دي او د الله نه مې دا سوال کړی و چې خدای دې په ګوتو راوله ژوندی به دې نه پرېږدم او نن داسې ځای کې خدای په ګوتو راکړې ټول عمر لاس په در باندې وباسم ژوندی به دې نه پرېږدم ژوندی څه ګډې وډې دې شروع کړي توردلیا ته پوهېږې چې دا څوک دی دا زما دوست دی یوسف خان هغه ځلې خو دې 15 کاله تېر کړل اوس به دې د ټول عمر دپاره ورلېږي ته به ما څه ټول عمر دپاره لېږي ټول عمر دپاره خو به نن زه تا لېږم تا ټیک شي خپل مرګ ته هو ای خسته ګله خسته ګله ای صفا تا د په خدای قسمي چې دا بد ځناور ژوندی پرې نه دی ژوندی پرې نه دی خسته ګله ای خسته ګله ماته ګله
حق لاره ده او خدای دې وبخښي نو د دې مرګ نه خلاصون نشته. خیر اوسه کاکا، الله دې وبخښي، الله دې تاسو ته ژوند درکړي چې راغلی. هېواده صبر وکړه، مرګ او ژوند خور ورور دی. هارون جانه صبر به وکړه. کاشکې مې ورور د سرحد په لومړۍ کرښه کې شهید شوی وی چې داسې بېغیرته د لاسه خو نه وژل شوی. هېواده ته فکر کوه چې ستا ورور شهید شوی دی ځکه چې ستا ورور د وطن نه ډېره دفاع کوله او چا چې مړ کړو هغه ډېر بېغیرته خلک دي، ډېر وطن فروشه خلک دي. بلکل زما زړه خو په همدې صبر دی چې هغه هم ژوندی نه دی پرېږدي. هی واده خفه کېږه مه، مرګ خو ورته لاره ده خو ټول انسانان به دا د مرګ پیاله څکي، څوک مخکې او څوک وروستو. شازیه خفه د خپل ورور په مرګ نه یم، خفه د خپل ورور په بېوسۍ یم چې هغه ظالم به زما پر ورور ډزې کولې. هغه وخت کې به زما پر ورور زه تېرېدل. زما ورور د دې خاورې د یو ایمانداره پولیس افسر و او په خپله ایماندارۍ سره هغې سر وخوړو. خفه کېږه مه، دا ټول د الله پاک کارونه دي. څوک به دې دنیا ته راځي او څوک به ځي، اوس دې الله مخکې خیر وکړي. ستا خبره بلکل صحیح ده شازیه، دا به هر څه الله ته منظور خو هغه ظالم چې هر څوک و موږ سره ډېره ناځواني وکړه. هېواده نور بس که دا په تا څه وشو؟ د حالاتو سره مقابله وکړه، خفګان نه اسم نه جوړېږي. هارونه څنګه به خفګان نه کوم، ژوند مې تالا شو لکه د غر په شان نور مې مړ شو، ځوان او رندار مې کونډه شوه، مور مې لکه د مړي راته په کور کې پرته ده. څنګه خفګان ونه کړم، زړه مې چوي. هېواده صبر وکړه، الله به خیر کړي، هر څه به سم شي. څنګه صبر وکړم؟ نورې خبرې خو لا کمې وې، اوس خبر شوی یم چې مور مې غواړي زه مې د ورندار سره نکاح وکړم. څه به کېږي؟ خبره ده که نه، کونډه به په کور پاتې شي او دا خو د پښتنو رواج دی. هارونه ته لیونی شوی، تا ته څه وی؟ ما ته د رواج نه اسلام بهتره دی. کله چې یو ښځه کونډه شي بیا هغه د خپل اختیار خاونده شي چې چا سره نکاح کوي او چا سره نه کوي. زه داسې رواج نه منم چې د شریعت خلاف وي، نه منم داسې رواج. زه به دا قدم ږدم او دا رواج به ماتوم چې کونډه د خپل اختیار خاونده وي، چېرته چې زړه یې هلته نکاح کولی شي.
ظالمه ته خو بیا زما د مینې نه هم خبر یې ته ولې داسې وې صحیح ده هېواده څنګه چې دې خوښه وي خو غم د حل لاره نه ده عباده بچیه راشه مورې رندار پورندار مورې پورندار مې څه وشو داسې څه چللی شه هسې چکر راغی پورندار که څه خبرې ډاکټر ته به دې بوځم که نه زه ښه یم ستا مریض چې دی د معاینه څخه معلومیږي چې دی عصبي قوي ضربه خوړلې ده دا څه ډاکټر صاحب وروره د تشخیص خبره نه ډېر اسان علاج لري حقیقي خدای خیر کړه سمه ډاکټر صاحب زه به پوره کوشش کوم وروره دا دوا که ورکړې مهمه خبره دا ده چې دا مریض به خوشحاله وساتي تفریحي ځایونه به خوشحاله وساته جنګ او جګړونه وساته کوم ساحه کې چې جنګ او خفګانونه او هغه ساحو له ما بیا سمه ډاکټر صاحب زه به پوره کوشش کوم زه په داسې کشمکش او امتحان کې راګیر شوم هېڅ چاره مې نشته مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه وروره دا ډوله وکړي انشاءالله الله پاک سره ښه کوي ډېره ښه وایي ډاکټر صاحب خندا و خوشحالي ونو نن پتالا والا میدان جڑا کوما سب گلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی او چې ټکرې را کوینا چپ شاته چپ چې په ما ورندار مې دا ټول نه لګې ستا په مینه به داسې اور بل کړم چې
بیا به ټول عمر ستا په زړه کې ماته د مینې په بدل کې نفرت وي نفرت. زه پوهېدم چې ستا مینه بازاري وه. د بازار خوراکونه خو ډېر خواږه وي، چې کله خېټې ته کوشي ډېر ضرر پیدا کړي. ستا بازاري مینې خو زما زړه سوری سوری کو. واده څنګه چې زه په زړه سوری سوری کوم داسې د الله په زړه سوری سوری کا. زه تا نه نفرت کوم نفرت. شازیه شازیه ته خو زما خبره واوره که نه شازیه. په خبره پوه که نه تا نه نفرت کوم نفرت. شازیه ځان په خبره پوه که شازیه ځان په خبره نفرت کوم نفرت کوم نفرت کوم نفرت. نه نه شازیه نه 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 داسې لیونتوب دی شازیه داسې لیونتوب دی. ځان ته د کومو ګناهونو سزا ورکړې دا ولې ما سره دروغ مینه کوي. نه کومه زه تا سره مینه کوم. ته زما د غمونو څه خبره یې ته زما د غمونو څه خبره یې. ما د خدای ووایي ستا په سر قسم چې تا سره مینه کوم. रुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना. सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना है मेरे बिना. खिजा की शाम हूँ मैं तू है नई सुबह तुझे जीना है मेरे बिना. तुझे जीना है मेरे बिना. या परवरदिगारा जरे په کومه ګناه کې ګیر کړی پروردګاره زه خو دې داسې راګیر کړم چې اوس ارفات خورم ما نه نفرت کېږي ما نه نفرت. پروردګاره نن شازیه ما نه د مینې په ځای نفرت وکړو نفرت. خو شازیه نفرت باید زه تا نه وکړم زه باید تا نه نفرت وکړم ولې چې تا زما په ورندار داسې تور ولګو. زما ورندار خو زما د کور په ځای ده خو بیا خو مې لالا زه لکه د اولاد پاللی وم. شازیه که چېرته زما لالا په قبر کې هم داسې خبر شو چې تا په ما داسې تور لګولی نو هغه به ماله په قبر کې خفه شي. او که څوک زما لالا ماله خفه کول غواړي زه به د هغې خولې ورانې کړم خولې ورانې کړم. زیبا بچې یو خبره درته کوم خو انکار به راته نه کوي. خبره کوه مورې انکار به درته نه کوم خو بیا
ستاسو نه بغیر زما نور څوک دی؟ لورې کله چې زموږ په پښتنو کې ښځه ګونډه شي نو بیا هغه خلک هغه ښځه خپله حیا جوړوي. مور بیبي ستا حکم په ستر سترګو هېواد ته خو ما نور ویلي دي. तेरी तरह मुझे दुनिया में नहीं कोई चाह सकता, तेरे दिल में फिक्र मेरी रहे शाम और सुबह, तेरे दिल में हर पल हर दम है ख्याल मेरा ही बसता, तेरे लब पे जिक्र मेरा रहे शाम और सुबह। तेरे साथ में हूँ महफूज सदा, इतना तुझ पे है यकीन मेरा, तपती जलती इन राहों में तू साया मेरा, सहरा भी है गुलशन बन जाता, खुशबू की तरह जब तू आता, इस जिंदगी में हर घड़ी चाहूँ तेरी पनाह, तेरे नाल इश्का मेरा, तेरे नाल इश्का किस्मत सकाने दे ओकड़ी चिपटन कई तन कई मिना जुदा जुदा दयार शुमा हालात सुमरा सुमरा हम زنداره زمکه مه کېنه، پاڅېږه په کټ کې کېنه. مور مې څه شوه؟ هغه ایک خبره کېده. طلاقه شوې نه یې. مېرمنه بچیا زه اوس ښه یم، خو زویه زه تا ته یو خبره کوم خو انکار به راته نه کوې. مورې ستا هر حکم د سر سترګو حکم کوه مورې، څه وکړم؟ راځه بچیا زه خو ځم تا نه واده کوم، خو ته د زما سره
خندا و خوشالي ونو نن والا میدان میدان چڑا کوما سب گیلا گیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مخبل دے او چې ټکرې را کوینا بد قسمتي نوی نور سوینو چې خوشاله او په جړه بدل شینا کرلے گل کگل رات ازغے شونو بد نصیبی دا موری پردا سے مور پر راولا تو ورته وې کړه ته ورته یو څه ورته وې کړه چې ما سره واده دی او نه پردا مو کوی موری تو ورته وې کړه پردا پوینو چې ملو اکړلو هغه ګلونه مې اصلي سترګو کې شونه کډته کم وطن ته اوسم نو ته ارمانونو او په خارور کورو لګېدل